ګرانو ماشومانو سلام. هیله لرم جوړ روغ اوسئ. پوهیږم چې د قصې دوهمې برخې ته ډېر په مینه منتظر یې چې وړې ښاپیرۍ به څه کړي. وړې ښاپیرۍ څه وکړل؟ وړې ښاپیرۍ سپین ښایسته کالي چې شنه وزر یې درلودل واغوستل او د ځان سره یې وویل چې زه باید وی ښایسته سیمې ته ولاړه شم ځکه زه ډیره ښایسته یم. ځان یې په آینه کې ولید یا په هنداره کې ولید چې دا ډیره ښایسته ده او پس دې په هوا شوه. په هوا یې شنې وزرې رپولې، د الوت نه یې خوند اخیست تر څو چې مخامخ یې څه شی ولیدل؟ یادم دی؟ آفرین. مخامخ غرونو په سر یې شنه زرغونه یعنی د بوډۍ ټال ولیده. د شنې زرغونې یو سر د یوه غره او بل سر یې د بل غره په څوکه لګېدلی و. وړې ښاپیرۍ په هوا کې وزرې ووهلې، د بوډۍ ټال خواته روانه شوه. بیا به څه شوي وي؟ غوږ شئ، قصې ته ډېره قصه خوندوره ده چې بیا څه وشول. وړې ښاپیرۍ په بوډۍ ټال کې ټالی وخوړی. د بوډۍ ټال رنګونه یې ډېر خوښ شول. له جیب نه یې وریښمین دستمال راویوست او د بوډۍ ټال رنګونو کې یې غوټه کړ. ښه، بیا به څه شوي وي؟ تاسو سوچ وکړئ چې بیا به څه شوي وي چې دا ځل بیا وړه ښاپیرۍ په الوت شوه. ښه، زه به درته ووایم. له غرونو راتېره شوه چې ناڅاپي یې په یوه شنه باغ سترګې ولګېدې. باغ کې ښکلې میوې لرونکې او بې میوې ونې او رنګ رنګ ګلان هم وو. ډېر یې خوښ شو. هوانه په ناز ناز را کوزیده باغ ته را ورسېده. د باغ د منځ په شنه چمن کې کېناسته. وګورئ څومره ښایسته منظره ده. شاوخوا یې څومره ښایسته ګلونه دي، میوې دي. دومره یو ښه ځای دې خوښ کړ او دلته راکښته شوه او کېناسته. او پس د هغې څه وکړل؟ له پښو یې زرینې پڼې وایستې. لوڅې پښې په چمن کې په منډه شوه. د باغ له ګلونو او شنو ونو وږمې یې زړه ته تېرې کړې. زړه یې باغ باغ شو. په باغ کې روانه شوه. د باغ ونو او ګلونو ته یې سلامونه کول. لویه څانګوره ونه یې ولیده. ونه له میوو ډکه وه. وړې ښاپیرۍ ونې ته په مینه سلام ورکړ. څانګورې ونې یې په مینه سلام واخیست. ښه راغلې یې ورته ووایه. وګورئ څومره ښایسته ونه ده، څومره رنګارنګ میوې دي پکې، خوږې میوې. او وړې ښاپیرۍ ته یې لاس پورته کړی، سلام یې ورکړی. ونې وړې ښاپیرۍ ته وویل زه په کلونو کلونو د داسې ښکلې وړې ښاپیرۍ په انتظار وم. او ونه هم ورته خوشحاله شوي. شکر چې ته راغلې. اوس راشه زما په څانګو کې ټال واچوه. په ټال کې به زانګې زما د ګلونو خوشبو به درځي او زما خوږې میوې به خورې. ښه، څومره ښه. وګورئ څومره مهربانه ونه ده. وګورو چې اوس ښاپیرۍ درته څه ویلي دي. وړه ښاپیرۍ ډېره خوشحاله شوه. د وریښمنو دستمال یې له جیب راویوست. د بوډۍ د ټال له رنګونو یې ټال جوړ کړ. وګورئ دلته په تصویر کې وګورئ څومره ښایسته ټال یې جوړ کړی. شاوخوا ته یې ګلونه دي او په سر پورې یې په څانګو کې خوږې میوې دي. وینئ سر پورې خوږې میوې دي. دا وړه ښاپیرۍ څومره ښکلې معلومیږي.
د بوډۍ ټال د رنګونو ټال یې د ونې له څانګې راویزان کړ. وړه ښاپیرۍ په ټال کې کېناسته. په ټال کې ټالی وخوړی. د ونې د ګلونو خوشبو پرې خوره شوه. د تاسې همداسې ټالی خوښیږي؟ دا رقب زانګو یا ټال تاسو خوښیږي چې تاسو ته یې مور جانه پلار جانې واچوي؟ هو د هر چا خوښیږي. ډېره ښایسته ښاپیرۍ او ډېر ښایسته باغ دی. وګورو چې بیا څه کېږي. ونې به د میوو ډکه څانګه ور وغځوله. وړې ښاپیرۍ بله څانګې میوه راوشکوله او خوله به یې پرې خوږه کړه. وګورئ چې څنګه میوې ته یې لاس اچولی او ونې میوه ورکړي او دی په خوله کې اچولي. ډېر ښایسته، ډېر ښایسته. ښه ګرانو ماشومانو، د تاسو د قصې دوهمه برخه هم پای ته ورسېده. بله ورځ به وګورو چې دغه وړه ښاپیرۍ په دې باغ کې څه کارونه کړي. تاسو هم سوچ وکړئ، فکر وکړئ، بیا زه تاسو نه سوال کړم، تاسو ما سوالو ته ځواب راکړئ. ډېره خوږه قصه ده، انشاءالله چې خوښه شوې مو وي او تاسو فکر وکړئ چې بیا به څه کېږي، بیا به څه کېږي. د وړه ښاپیرۍ به په دې باغ کې څه کارونه وکړي. اوس هم الله عمل شه. ښه وخت ولرئ.